مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتم ہزار بے ادبیز از سری بالین من برحیز اے نادا طبیب از سری بالین من برحیز اے نادا طبیب درد مند عشق را علاج بجز دیدار نیست تجھے شکوا کے تجھے رہبری کامل نہیں ملتا تجھے شکوا کے تجھے رہبری کامل نہیں ملتا مجھے یہ غم کہ تجھ میں جذبہ یہ کامل نہیں ملتا یہی قانون قدرت ہے یہی آئین فطرت ہے یہی قانون قدرت ہے یہی آئین فطرت ہے جو طوفانوں سے ڈرتے ہیں انہیں ساحل نہیں ملتا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس ہجر میں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام معزز علماء کرام او زماد اسلام قدرمون و عزت مند مسلمانان ورنو دا یو ډیر مبارک مجلس تے او یو ډیر مبارک موقع ده د غنو ماشومانو د قرآن عظیم الشان د ختم تقریب د هغې سلسله کې موږ را جمع شوي یو الله ذوالجلال دې ستاسو دا ناسته او دا اورېدل او دا تکلیف برداشت کول په خپل درگاه کې قبول او منظور قرآن هغه کتاب ته چې موږ ته د تمام زندګۍ طرز او طریقه ښودلې ده دا زما استاد ژوند یو دستور الله را لېږلی دی دا صرف د فضیلتونو د ثوابونو د برکتونو کتاب نه دی الله خپل قرآن کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک الله وی کتاب دا یو عظیم الشان کتاب دی دا تنوین د پاره تعظیم دی مخکې علما چې وو هغه به پارسای کتابونه ډېر موږ خپل هغه وخت کې علم تقریبا پارسای او پاربای کې اوس خو ډېر اردو ته ور بدل شو نو هغه موږ له نه راځي او زموږ هغه دی له نه ورځي نو موږ نه درس هم پاتې دی دا ځکه چې زموږ وخت کې خو تقریبا پارسای کې ټول دا غي بوي وی تنوین به پنج قسم شده یار من بگیر تنوین با پنج قسم شده یار من بگیر اول تمکن است والثالث تنکیر
چارم مقابل است ترنم برادرم ای پنج یاد کن که شوی شاه بے نظیر. نو دغسې به پنځه قسمه چاته یادېدل خو چې شعر ووي نو پنځه واړه راته یاد تنوین په پنځه قسمه دی کم کم نو استاد به کم کم نو تا نه به ساک سیلای وړ به اوس پوته څه وام هېر به که نه انو چې تنوین او ازمار قبل ذکر کم دی روا دی نو موږ ته نه یادېده وار کوي ذات یو شعر وام بیا به ته یاد شي ازمار قبل ذکر په پنځه ځایه روا دی د رب په ضمیر کې هم د نعمه حکم دادې درېیمه تنازع د څلورم ضمیر شان دی ډېره مې په زړګي د غم کاروان دی پنځم هغه بدل دی چې ظاهر وي له ضمیره عاشقه مان غواړه د بڼو د بده تیره دا به پکې د مولیانو سره ګپ لګو ښه تاسو د خپلې خبرې کومه خو لکه دا چې دي اوس دا پنځه ما ته کله یادېدل الا چې طالب او چڼي ته پکې دا د مجاز طرف ته پکې هم دا سیده غوندې اشاره وکړي بیا خو لا دې بل شانې ښه یادوي دا شمه کتاب و که نه مولوي صاحب دې به راکړی بې شمه به یې پې لیکلو شمه کتاب نو هغه ټول د نحوې سل عوامل دي سل واړه عوامل په اشعارو کې بیان کړي دي عامل اندر نحو صد باشد چنی فرمود از شیخ عبدالقاهر جرجانی پیری خدا عاملان پس نحو کې سل دي شیخ عبدالقاهر جیلانی سے بویدا سے بیان کړي دي اول د هغې نه حروف جاره دي با و تاو کاف و لام و واو منظو مسخلا رب خاشا من غدا فی غنغلا خطا الا انبا انا کانا لیت لکننا لغلا ناسب و اسمن درافق در خبر زد ماول یاره خدا دغه نه و بس دا خلک وایي چې دا دی کوم پله شروع شو زمونږ یو طالب دی زوتول دی کې د موز وخت شو او مونږ ناستو نو ماښام موز ته مخکې مونږ ورته یې ضروري ته مخکې شه نامخکې شه هغه وی ولد دوالین هغې ته لانې وایي ربا وایي با وتاو کاف ای لکه په موز کې شروع شه یادول نو په موز کې شروع شه طالبان ورپسې خرد کوته یاره وی تاسو خو خرد کنو موز هسې مات شو نو خدا خرد کنو موز خو هسې مات شو بهرحال